طالبانو په سمنګان ولایت کې خپل ښاروال د ناروا عمل د ترسره کولو په تور محاصره کړی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د سمنګان ښاروال د دغه ولایت په در یوسف پاین ولسوالۍ کې د نامشروع عمل پر مهال د طالبانو لخوا محاصره شوی دی. سیمه ییزې سرچینې د دې پیښې په تاییدولو سره وایي چې د سمنګان ښاروال مولوي ریحان د زنا د پیل پر مهال د قومندان جعفر د ځواکونو لخوا په کلابندۍ کې دی. له بلې خوا په سمنګان کې د طالبانو مرستیال والي مولوي عبدالمنان مولوي ریحان ته پناه ورکړې ده. د راپورونو له مخې په در یوسف پاین ولسوالۍ کې وضعیت نظامي دی. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په باور د سمنګانو د والي مرستیال غواړي د دغه ولایت د ښاروال د نیولو مخنیوی وکړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.